لیدونکو په خیر د افغانستان او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. لیدونکي نن سیوا د ډیر زیات لیدونکي راغلي د افغان ملاتړي، افغان مینوال د افغان کرکټ د لوبډلې. دوه ښکلي ځوانان، نه پوهېږم چې د افغانستان د کوم ځای نه راغلي او که نه همدلته اوسېږي. زه به ښه راغلاست تاسو ته ووایم په پیل کې، ستړي مه شئ. مننه. خوشحاله اوسئ. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. مننه. خیر چې تاسو ته هم ښه راغلاست. مننه. کور ودان. د نوم په اړه م راته ووایه، نوم دې څه دی او د کوم ځای نه راغلی د افغان لوبډلې د سپورټ لپاره، د هڅونې لپاره؟ لومړی اننګز خو پای ته رسېدلی په خیر. نوم مې صدررحمان د پکتیا ولایت اوسېدونکی یم. زه له انګلینډ نه راغلی یم لوبه ګټلو لپاره او لوبه ډېره ښه لوبه وسوه. اول اننګز خلاص خو پیچ چې و میدان لکه توپ ایښودونکی ځای لوند و، منډې کمې جوړې سوې له دې وجې چې ته نه ټپکای چې و بال چې و هغه نه ته لکه ګراونډ لوند و، نو له دې کې منډو جوړولو کې ستونزه وه. خو بیا هم ټارګېټ ښه ټارګېټ د 203 څلور ښه ټارګېټ و. او ته د کوم ځای نه راغلی؟ زه هم د ننګرهار ولایت څخه راغلی یم، د پکتیا دلته د لوبو لپاره. د افغان لوبغاړو پر اړه راته ووایه. مخکې هم افغان لوبغاړي نږدې لیدلي وو او دغسې سیالۍ مو ننداره وي که نه لومړی ځل دی؟ هو زه خپله له اول ځل ګراونډ ته تللی یم، کنې راشد خان سره مې لیدلي نږدې نه او دلته هم نږدې نه م ګراونډ کې ولیدل، خو لکه ګراونډ کې ولیدل. مخکې د راشد خان سره مې نږدې نه لیدلي لکه. نو نن د چا لوبه خوښه شوه؟ ته به راته ووایې. ماشاءالله عظمت عمرزی ښه بیټینګ وکړه، ښه بیټینګ یې وکړه، ورپسې بیا صدیق الله تل ښه پیل ورکړه. بس همدو دونه توقع وه انشاءالله خپل رنز یې وکړه، خپله خواري وکړه. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. کور ودان په ټوله کې د افغان لوبډلې د بریا او لاسته راوړنو دعا به کوو. انشاءالله. خوشحاله اوسئ. انشاءالله. افغانستان زنده باد.